अस्सलामुअलैकुम मलगरू आखिरकार د इंतजार वक्त ختم شو او د ایشیا کپ 2023 پورا او مکمل شیډول اعلان شو. د پاکستان یو او د افغانستان به دوه میچونه په پاکستان کې تر سره کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د طرفه او د ایشین کرکټ کونسل د طرفه د ایشیا کپ پورا محلي شیډول اعلان شوی دی. په دغه باندې به هم نظر اچو. دین علاوه ایشیا کپ چې کوم دی په دوه ګروپونو کې تقسیم شوی دی چې په ګروپ A کې پاکستان، انډیا او نیپال شامل دي. په ګروپ B کې افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش شامل دي. تاسو ته دا معلومه شي ملګرو چې په ایشیا کپ کې ټوټل 14 میچونه کیږي چې د ایشیا کپ څلور میچونه په پاکستان کې په ملتان او د لاهور په سټیډیم باندې تر سره کیږي او د ایشیا کپ چې کوم باقی 9 میچونه دي نو هغه په سریلانکا کې تر سره کیږي. ایشیا کپ په 13 اگست باندې شروع کیږي او د ایشیا کپ فائنل میچ په 18 سپتمبر باندې تر سره کیږي. په ایشیا کپ کې ټوټل شپږ لوبډالي شرکت کوي چې په دې کې پاکستان، افغانستان، انډیا، بنگلاديش، سریلانکا او د نیپال لوبډالي شامل وي. نو راځي چې اوس لږ شانتي نظر واچو د ایشیا کپ په محلويش په شیډول باندې. د ایشیا کپ اولنۍ مقابله ور پاکستان او د نیپال د لوبډالي ترمنځ په 13 اگست باندې په پاکستان کې په ملتان کرکټ ګراوند کې تر سره کیږي. دغه شیډول تاسو ته ښکاري په 31 اگست باندې د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ میچ کیږي چې دا میچ په سریلانکا کې په کډنی کرکټ ګراوند کې تر سره کیږي. او بیا د ایشیا کپ د ټول نه غاټه مقابله د پاکستان او انډیا ترمنځ میچ په 2 سپتمبر باندې په سریلانکا کې په کډنی کرکټ ګراوند کې تر سره کیږي چې دا د ایشیا کپ د ټول نه کانټیدار او غاټه مقابله وي. په 3 سپتمبر باندې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه کیږي چې دا میچ په قزاخ سټیډیم لاهور کې تر سره کیږي. په 4 سپتمبر باندې د انډیا او د نیپال د لوبډالي ترمنځ میچ کیږي چې دا میچ په سریلانکا کې په کډنی کرکټ ګراوند کې تر سره کیږي. په 5 سپتمبر باندې د افغانستان او د سریلانکا د لوبډالي ترمنځ میچ کیږي چې دا میچ په قزاخ سټیډیم لاهور کې تر سره کیږي. دینه بعد بیا د ایشیا کپ سوپر 4 میچونه شروع کیږي. په 4 سپتمبر باندې د ګروپ A د ګروپ B سره لوبه وي چې دا میچ په لاهور کې تر سره کیږي. په سوپر 4 لوبه کې به بل میچ په 9 سپتمبر باندې تر سره کیږي او په 10 سپتمبر باندې د ګروپ A بیا د ګروپ 2 سره چې کوم دی لوبه وي چې دا لوبه په کولمبو کې تر سره کیږي. په 12 سپتمبر باندې د سوپر 4 بل لوبه د A2 او د BI ترمنځ را لوبه کیږي چې دا لوبه په کولمبو کې تر سره کیږي. د علاوه په 14 سپتمبر باندې د سوپر 4 بل لوبه تر سره کیږي او په 15 سپتمبر باندې د سوپر 4 بل لوبه په سریلانکا په کولمبو کې تر سره کیږي. د ایشیا کپ اولنې سیمی فائنل میچ په 15 سپتمبر، دویم سیمی فائنل میچ په 12 سپتمبر او دریم سیمی فائنل میچ په 14 سپتمبر باندې تر سره کیږي. د سیمی فائنل میچونو کول نه بعد بیا چې کوم دوه لوبډالي فائنل ته راوځي نو په 18 سپتمبر باندې د دې دوه لوبډالو ترمنځ فائنل میچ کیږي چې دا فائنل میچ په سریلانکا کې په کولمبو کې تر سره کیږي. نو دا به د کال 2023 د ایشیا کپ مکمل محلوي شیډول. تاسو په خیال دی په به ایشیا کپ څوک ګټي، کومه داسې مضبوطه لوبډاله چې سکل به ایشیا کپ وګټي. خپل نظر زما سره په کمنټ سیکشن کې ضروری شیر کړئ. ملاویږو په بل ویډیو کې. د الله پامان.